په لیست کې د سرچ سیستم جوړولو ویډیو ته راځو. سرچ سیستم جوړول موږ په ویډیو کې ښودلی وو، ویلي مو چې په سرچ کې باید په لیست کې به د سرچ سیستم جوړ کړو. دلته دنه دې فیلینګ چې دا ختموم. دلته به ایډیټ ټیکسټ سنټر به ټیکل بیک کړو. دا به میج ټو پیډین کړو. دا به هم دغه ځای ته راوړو. 14 بارډ سور رنګ به ورته اختیار کړم. ته پکې لیکم چې پلټن وکړئ. دا هغه څه وروسته موږ به دغه ورټیکل کوو او دغه کسټم ویو جوړوو دا لیست په نوم سره. دلته راځو د دې دغه دلته دنه ایمیج ویږدم. یا هم زه دغه ایمیج بله ټیکسټ د دې دغه چې د پیډینګ ورټیکل کوم. دا به ورته سنټر ورټیکل کړو او څومره ځای کې باید هغومره 14 بارډ او دا به هم سور کړو. دې ته به سایز 50 کې صحیح ده. زه مې یو ایمیج را اخلم. دا به د لیک کېږو. د دې دغه چې ده ته به یو ډیزاین ورکړو. اوس نو راځو موږ د دې زه غواړم شاوخوا 3 فاصله ولري له هر طرف څخه. ګریډ لیست به راواخلم. دلته به دا ورته اختیار کړو. اوس به راسو ملګرو دلته آرټ سټرینګ ته پکې ولیکو نیم. دلته هم ټون کوډ. دلته به یو دانه مف جوړ کړو. یا هم لیست مف. دلته به راسئ دغه ته به مف ورته انتخاب کړو. بل مف دا به کاپي کړئ. په دې لومړني کې به نیم په دویم کې هم کوډ. دلته به کلي زه د نوم په نوم سره ورکوم ځکه چې بیا رانه هېره نه شي. دا سړي ته یادېده هم د کوډ په نوم. دا کلیانې باید بیا په یاد وي ځکه چې دلته په کارېږي. او دلته به add map to list map ورته انتخابوو. یو برخې ته راځو. دغه بلاک نو له دې ځای څخه به وځو. دلته به دنه بل مور بلاک جوړ کړو د کوډ په نوم سره. دلته به راسو دغلته ما سره لیکنې دي. شعرونه دې بدلم. شعرونه راخلم. دغه لومړني کې د نوم د حمد شریف ورته لیکم. دا یې هم کافي. په دوهم کې مطلب زه لیکم چې بادام ګله. دا به کافي کړو. دغسې دا به دلته کې وه.
هم کې مطلب زه لیکم چې ګناهګار دی. په درېیمه کې لیکم چې دغه سوال نه کړي. بلکې لیکم چې خفه کېږي به نه. خفه کېږي بس دومره ورته لیکم. دلته لیکم اوزګار نه ده. نه ده بلکې احمد عمر ماضي لیکم یا ملا عمر. په درېیم کې به دلته بلکې لیکم چې حیا لاړ شي. حیا لاړ شي. بلکې هم غزل پاتې شي. بس اوس راځم دا ټول راسره کاپي کوم. برخلیک د ژوندانه شي بدل سر په سجده ږدم که برخلیک د ژوندانه شي بدل په تدبیر. اوس به راسو دلته به یو بل جوړ کړو. اډ ټایمر د ټایمر کمپوننټ جوړ کړو. د ټایمر دلته به راسو به پر ټول برخه کې ولیکو. فاصله به ورکړو دا دغه به ورکړو. اوس به دلته نه د ټایمر په نوم سره مطلب یو کمپوننټ جوړ کړو. ټایمر کمپوننټ دا د کنسل دغه چې ده دا به دلته کېږدو. بیرته دلته راځو. دلته دا لیکنه چې ده ساده کلیک ورته وګورئ خپله لیکئ سئ. دا بیخي لیکنه ده او دا به دلته پکې پیسټ کړو. د دې ځای څخه وځو. اوس نو د سرچ په نوم یو مور بلاک جوړوو. سرچ ان لیست مف لومړني ته سټرینګ اختیاروم. دلته پکې لیکم کوډ. بیا هم لیست مف دلته لیکم ټو لیست مف. بیا مطلب زه پکې لیکم چې ټو کیلي باید سي د سټرینګ. دلته به راسو دغه بلاک دلته به یو دانه نمبر جوړ کړو. نمبر 1 دا
دا بلاک دلته کېږدو، دلته به دا لیست کېږدو، دلته نمبر ورته اختیار، دلته به 0 مارک کړو. دلته به دې برخې ته راسو، دا بلاک لیست برخې ته دغلته به لوسپنو سره موږ موضوع ښایي برابر دغه بلاک او دغه بلاک به راواخلئ. بیا به دغه یو برخې ته راځو، یو نه بلکې دغه برخې ته، دلته به دا پکې کېږدو. دلته ملګرو دا نمبر چې دا به پکې کېږدو، په دغه کې به د کلي په نوم چې و هغه، دلته هم لوست په نوم چې کوم موضوع کړو، دلته به کوډ پکې کېږدو. له هغه څخه وروسته به دغه بلاک، دلته به دا مخ ته انتخاب کړئ، دلته هم لیست، دلته به دا نمبر کاپي کړئ، دلته به کېږدو. بیا همدا بلاک، دلته به دغه او مف، بیا نو دغه بلاک نو د دې کار خلاصو. له دې څخه ووځو ملګرو، زه یو دانه بل جوړوم د خان په نوم سره. دلته به اف دی، دغه بلاک او دغه بلاک یو برخې ته به راسو، ټکسټ یو دا به پکې وي، دې ته به ایډیټ ټکسټ یا به اختیار کړو 0 بل اف دین به دلې کېږدو. دغه دلته به راسو، دغه بلاک پکې کېږدو. دلته به بل لیست ماپ جوړ کړو د خان په نوم سره، خو یې جوړ شوی دا د خان په نوم سره ما جوړ کړو. دلته به هم 0 ورکړو. دلته به راسو، زه ورته وایم که چیرې دغه لیست چې پیدا کړو دغه ایډیټ ټکسټ، دا ګریډ ویو دی ښکاره وي، شی دې پکې ښکاره شي. که چیرې پیدا نه کړو او کوم معلومات چې موږ غواړو نو هغه دې پټ شي. له هغه څخه وروسته دلته راځو، ټایمر دغه ورته اختیاروو او دا به د لارې کېږدو. دلته راځو، دا ټایمر رااخلو، ټایمر ورته اختیاروو، دلته 4 زه پکې لیکم 4 او له هغه څخه وروسته بیا دلته مور بلاک دغه رااخلو، دلې یې ږدو. دلته به د خان په نوم سره چې موږ جوړ کړی و هغه به ورته کېږدو او دلته به راسئ، دغه بلاک ډیټ ټکسټ ته به کاپي کړئ، دلې به پکې کېږدو. دلته به کومه کلیانې چې موږ ورکړې ولې په آډ کې، آډ مود بلاک کې، په دغه بلاک کې هغه کلیانې به دلته هم ورکړو. لیک لیکم نیم زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لاټوم. د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لاټوم. سر په سجده ږدم که برخلیک د ژوندانه شي بدل، سر په
سجده ږدم که برخلیک د ژوندانه شي بدل په تدبیر وانه شوه دعاو کې تقدیر لاټوم په تدبیر وانه شوه دعاو کې تقدیر لاټوم دوره کرمان مزل کوم رب ته تعبیر لاټوم د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر لاټوم دوره کرمان مزل کوم رب ته تعبیر لاټوم مخلوق ته پړ شوم خالق ته شرمسار پاتې شوم مخلوق ته پړ شوم خالق ته شرمسار پاتې شوم نفس لا تا نشوم تقدر ته زنځیر لاټوم نفس لا تا نشوم تقدر ته زنځیر لاټوم دوره کرمان مزل کوم رب ته تعبیر لاټوم د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر لاټوم دوره کرمان مزل کوم رب ته تعبیر لاټوم ورپسې ګورم کتابونه که حاصل کړم هنر ورپسې ګورم کتابونه که حاصل کړم هنر د دغې ښار څو بې وجدانو ته ضمیر لاټوم د دغې ښار څو بې وجدانو ته ضمیر لاټوم دوره کرما ملګرو کوم کینې چې په بل سبخه کې ورته انتخاب کړی وي هغه به دلته مارکېټ چاودني په نومه یوه هم د کوټ په نومه ده دغه دوه کلیانې دغه او دغه نور نو د لیک کار خلاص و ونکریټ پرې ته راځم دلته به دا د کوډر په نوم سره چې ما جوړ کړی و هغه به راواخلئ او ګریډ یو به ورته انتخاب کړئ دلته به لوسټ چې ده هغه به ورته انتخاب کړئ نور نو د لیک کار خلاص و رانه ویې ګورو چې کار کوي که یا د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم دوره کرمان مزل کوم خوب ته تعبیر لاټوم دوره کرمان مزل کوم رب ته تعبیر لاټوم د خپل زړګي ماتې هندارې دا ډیزاین یې خراب راغلی ملګرو دلته به مطلب دغه ته سایز ورکړئ چې بیا خراب راځي د سلوشل مطلب سایز دی چې سلوشل داسې ورکړو چې د دې سایز هم یو څو ورغټوم شپېته کې او دغه چې د فیډینګ دی ختم ډیزاین تاسو ته خپل ورکړئ څنګه مو چې خوښ وي
اویا به یې کړو یا هم اویا هم کم دی اتیا نه اتیا پنځه اویا او د دې د پیټرن چې دا پورته شپږ نه بلکې دوه کړو سایز به یې هم 14 کړو اوس به یې ورننه او یو ځل به راسو دلته چې سرچ کار کوي زه پکې لیکم چې حمد دغه نظرو دغه ده دا د حیا لاړه شي نو دې خو کار وکړو زه ملا عمر لیکم ملا عمر نو بیا مشکل شته ملګرو یو ښه غټ مشکل یو ځل یو دا وګورو دا بیا هم غټ راغلی دی نوي دغسې صحیح ده داسې دی هم په خپل حال دلته ملګرو دلته به راسئ او دلته به کوډ ورکړي دلته زموږ څخه کلي پاتې شوی و کوډ او دلته به یې ځل بیا دلته نه بلکې دغلته راسو کلي خو نور سم دي هر څه اوس ګورو چې کار کوي که یا دوره کرمان مزل کوم تعبیر د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم دوره کرمان مزل اوس یې ګورو ملګرو نو دا د حیا لاړه شي نو دا ده اوس ورته لیکم حمد د حمد یې هم راوړو ورته لیکم چې اوزګار اوزګار یې هم ورته لیکم چې ملا عمر نو دغه د لیست کې د سرچ سیستم جوړولو دا یې هم به لیکنه جوړولو خوندوره طریقه وه تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ خدای پامان